تریخ حقیقت ته چې اورېدل سخت دي ځکه چې تریخ وي او حقیقت همیشه تریخ وي زری څوک نشي قبلولای خو چې فکر ور باندې وکا بیا سی وي ځنې مشرانو بیا 15 کاله د پښتنو په وینو باندې ځانونه چوکۍ نوکرۍ او روپۍ وګټلې او مبارزې وکړلې چې قرباني مو ورکړلې خو پښتنو ورکړې دوی نه دي ورکړي او بله زمونږ د عدم تشدد چې کومه مبارزه ده خان عبدالغفار خان باچا خان رحمت الله علیه او صمد خان رحمت الله علیه لسګونه کاله وکړل هیڅ لاس ترانه وړل نن هم موږ پام دی کې بوخت یو خو په هیر مونشي لکه زمونږ مشرانو چې د 15 کاله دغه مبارزه د پاکستان د عین لاندې خپل حق غوښتل دي که 115 کاله نور مو کې خپل حق بلاس ترانه وړي که پاکستان منې ډیورن خط په منې چې ډیورن خط مو منل دغه سي زلول خوار به دغه لارو بر ویل شرم دی ځان تم شرم دی بل تم شرم دی نور منګم ستړي شو په خپلم شرمې ګمام شل دیرش کاله دغه چغې وهلې دي خو شرمېږم خجالت وباسم ترڅو پورې چې موږ او تاسو لوی افغانستان تر اټکه تر مارګالي میوالي پورې او تر تربته جوړ نکو د دې بلانه د خلاصي بل لار نه لرو نن هم چې دغه 11 اکتوبر باندې پښتانه را غونډېږي لوی جرګه د منظور پښتون اعلان کړی دی که په دې کې موږ او تاسو دغه خبرو کو دې ته ډېر متوجه اوسئ چې موږ د پاکستان د عین لاندې خپل حق غواړو یا د موږ سره هر رقم ژمنې وشي خو موږ د لوی افغانستان پرې کړه ونه کو دا به د ټول پښتنې خاورې سره او د ټول پښتنو د پښتون کام او د لارو بر افغانانو د شهیدانو سره لوی خیانت او ظلم وي چې کیږي با یو غږ نن د کسبا دی دا به کوو د خوشحالګړ د اټک پول او د میوالي پول بغورځو بیا خپل خاور خپل اختیار خپل ژوند خپل مدنیات او خپل پښتانه د هر چا په خپل خاور باندې خپل حق دی په دې کې موږ هیڅ څوک نه منو هیڅ بهرانه په دې خاور کې باید نه وي والسلام